السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، ستاسو ورور احسان الله سراجي د یوې جالبې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، ما مخکینی یو ویډیو اپلوډ کړی و په یوټیوب کې چې بیا ډېرو ملګرو خوښه کړې مو او بېلابېل نظرونه یې وړاندې کړي وو. نو د ملګرو غوښتنه زیاته دا وه چې دغه اپلیکیشن چې دی چې 1 جی بي په 1540 افغانۍ او ډېر کم مصرفه دی دغه اپلیکیشن، یعنې 1 جی بي موږ ورته فعاله کوله په 1540 هره میاشتنۍ وه. دغه به دې کله فعاله کړي څه کمزوری به و. نو بیا دوی داسې غوښتنه کړې وه چې تر دغه نو کې قوي اپلیکیشن پیدا کړه بل وی پی ان، او یا هم د دې داسې یو سیټینګ راوښیه چې دغه یو څه قوي سي. نو دوستانو، مخکینی ویډیو یې په یوټیوب کې شته، تاسو یې وګورئ. د ارزانه انټرنیټ په اړه تمبینل باندې نوشته دي، نو تاسو هغه ویډیو در سره وګورئ، وروسته دغه ویډیو وګورئ. نو ملګرو، موږ راځو. دغه یو اپلیکیشن دی ملګرو، دا به تاسو ډاونلوډ کړی هم وي، خو خیر د دې داسې یو صفحه ده. نو ملګرو، د دې اول سیټینګ خو موږ دا رقم کړی وو چې موږ به کله ډیټا رایله کړله، نو دغه امبیانې چې دي یوازې د وایبر دپاره دي. نو دا بیا موږ عمومي ته څنګه اړوو چې واتساپ هر څه، یوټیوب هر څه کار په وکړي، او دا ډېرې که مصرفه هم دي چې هر څومره مصرف وکړي خو بیا هم دومره امبیانې نه در څه کاټوي. نو بیا دغه سټارټ باندې به موږ چې کله کلیک واخیستی، نو دا به بیا وصل کېدله. د دغه کې زه تاسو ته یو سیټینګ در ښیم. نو ملګرو، دا څه په سختۍ سره وصل کېږي هم په دې باندې، نو ځکه چې بیا کمزوري هم وي. نو دوستانو، تاسو د دې اول دغه دویم دی او دغه درېیمې خانې ته به تاسو راسئ. وی پی ان سیټینګ ته به تاسو راسئ. دلته چې تاسو کله رالاست، دغه ټول اپلیکیشنونه چې دي په دې اول کې کار کوي، یعنې څه اپلیکیشنونه چې په موبایل کې دي هغه ټول په نیټ باندې کار کوي کله چې دا وی پی ان په دغه باندې وصل وي. نو راځو دوستانو، په دې دویم باندې دوستانو، دلته که چېرې تاسو داسې وست دوستانو، او بیا دغه ځای ته لاندې راسئ. دلته به تاسو اپلیکیشنونه ورته سلیکټ کوئ، یعنې کوم اپلیکیشنونه چې تاسو زړه غواړي تاسو باید هغه اپلیکیشنونه ورته انتخاب کړئ. نو دوستانو، ما دغه 3 اپلیکیشنونه ورته انتخاب کړي، 2 واتساپونه دي او یې هم دغه د یوټیوب اسټوډیو ده چې په هغه باندې موږ هغه ایډیټ کوو. نو دغه 2 شیانه مو ورته انتخاب کړي. نو تاسو چې کله دغه رقم یو شی ورته انتخابوئ دوستانو، زه اوس راځم دلته یوټیوب یا دغه رقم پلی سټور ورته انتخابوم. پلی سټور مې ورته انتخاب کړی دی او جیمیل هم. دا چې مو کله داسې یو دوستانو، دغه ډن بټن به تاسو کلیک ورته واخلئ او بیا به د دې صفحې څخه شاته وځئ. نو په دې اول کې تاسو ته هغه دغه هیوادو بیرغونه درته راوړي، خو دې ځای ته تاسو دغه اول ورته انتخاب کړئ. د دې ځای کې کار مور سره لرئ، نو بیا به تاسو راسئ د هوم بټن ته، دغه صفحې ته بیا به تاسو سټارټ باندې ووست. کله چې تاسو دغه باندې کلیک واخیسته دوستانو، دغه رقم لږ څه اول په سختۍ باندې وصل کېږي دوستانو. دغه د فعاله کېدو طریقه ده، تاسو دغه براوزر ته راولئ. په دې کې چې هر یو تاسو ورته انتخابوئ، خو تاسو به نور نه ورځئ اخواته چې دغه رقم سپینه صفحه تاسو ته راواړوله، دا کلي وصل شوله. تاسو کتلی شئ چې مخکې ماته میسیجان نه راتله د واتساپ ته، خو دا دی تاسو خپله وګورئ څومره په تیزۍ باندې اوس ماته میسیجان روان دي. نو دوستانو، تاسو ته زه خپل د ویډیو لاندې یا د ویډیو په کتلو کې تاسو دلته زما درس ترلاسه کولی شئ د یوټیوب د حتما موږ سره سبسکرایب کړئ. موږ ډېره جالبه ویډیوګانې تاسو ته نشر کوو دوستانو. د راتلونکي ویډیوګانې د اتصالات، روشن او بېسیم افغان بېسیم دپاره به جالبه د انټرنیټ تخفیف وړاندیزونه وي. دوستانو، موږ راځو واتساپ ته اوس. په واتساپ کې چې موږ هر شی راخلاص کړو، هغه به موږ ته ډېره په چټکۍ سره راړی دوستانو. چې تاسو دغه سیټینګ ورسره وکړئ، نو بیا به ډېر په تیزۍ سره دغه کار کوي. نو دوستانو، که مو چېرته ویډیو خوښه سوې وي، حتما یې تر خپلو ملګرو پورې ورسوئ. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو داسې نورې جالبې ویډیوګانې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. نو انشاءالله موږ هم که چیرې تاسو سبسکرایبر مو زیات سي په دې وارځي، نو انشاءالله موږ تاسو ته د انټرنیټي تخفیف په اړه زیاتې پروګرامونه او ویډیوګانې تاسو ته چمتو کوو. نو ډېره مننه د هغه ملګرو څخه چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی او زموږ ویډیو تر ملګرو رسولې او لایک کړې هم ده. ډېره مننه. د خدای په امان.